دینه مخکې دوو سبقونو کې د اودس څو خبرې تیرې شوې وي چې اودس کومو څیزونو سره ماتیږي او بیا د استنجا څه طریقه ده. مخکینی سبق په دې ځای ختم و چې اودس کې څلور فرایض دي. کوم آیات چې ما ولوستلو د دې نه ثابت دي. دې ته ارکانم وی او دې ته فرائض هم وی. د اودس د صحت دپاره څو شرطونه دي چې په هغې باندې اودس صحیح کیږي. اولنی شرط دا دی چې اوبه به کم عس چې په اودس کې وینځلې کیږي اوبه به هغه عس ته ټولې رسې. لکه لاس دی نو لاس په تر د څنګلې پورې کدی کې د ویښته برابر زیم اوچ پاتې شو نو اودس نه کیږي. مخ دی نو د خپلو حدودو سره به ټول مکمل وینځي چې څه عذر نه وي. دا شان خپه وغیره. دویم شرط دا دی چې په جسم باندې داسې څه څیز به نه پرېږدي چې د هغې د وجې نه څرمنې ته اوبه نه رسي. لکه ګوره شمع، ایلپي، اوړه، دا زنانه اوړه واغږي که نه او دا اوړه بیا چې کوم دی نو اونخلي په نوک باندې یا په نو بیا چې اودس کې نو لاندې ستا څرمنې ته اوبه نه ځي. دا شانتې نوک پالش، زنانه نوک پالش مږي نو نوک پالش چې کوم دی نو هغې سره دا مسله راځي. نو دا شان ایلپي وغیره یا سیمټ بعضې وخت کې چې کوم دی نو په انختې وي هغه د انسان چې کوم دی نو ګوتې پورې یا بل ځای عوز وغیره پورې او د هغې د وجې نه اوبه لاندې څرمنې ته نه دي رسېدلې ستا اودس نه دی شوي. نو د اودس د صحیح کېدو لپاره دویم شرط دا دی چې په جسم به داسې څه څیز نه پرېږدي. میندو خویندو ته دا عرض دی چې تاسو نوک پالش مه استعمالوئ. یعنی د ورځې 5 پیرې اودس کول دي نو اوس نوک پالش که ته استعمال کې او بیا اودس ته لرې کې نو څه فایده شوه؟ د دې نه ښکلې بهترینه طریقه دا ده چې نکریزې ولګو په نوک باندې. که اوس نوک سور کیم د زنانو دپاره روا دي، جایز دي، نو سور کا نکریزې پې ولګو. دا دریم شرط دا دی چې اودس ته کې نو د اودس د کولو په وخت باندې د اودس مخالف څه څیز تا نه ونه شي. لکه مثال کې ته اودس کې لګې او دې خوا کتره چې کوم دی نو د میتیازو لاړله نو اودس ونه شو که نه. 2-3 اندامه دې وینځلي دي او نور لا وینځې لګیا یې د کتره لاړله، هوا خارج شوله، جسم چې کوم دی نو زخمي دی، وینه ووتله، پیپ ووتلو. نو دا د اودس د صحت شرط دا دی چې هغه د اودس ماتي چې کوم څیزونه دي چې هغه هم پکې صادر نشي. د دې نه پس چې کوم دی نو دا دي چې یو څو څیزونه دي د هغې د اودس سره تعلق دی. یو دا دی دا ګیره چې ده ګیره ما بله ورځ هم تاسو ته ویلي د ګیرې خلال کې به وایو نو نن وایو د خلال نه مخکې. ګیره که چرې بلکل ګوره وي ګڼه وي هغې ته ویلي کېږي کسه ګڼه، او بیا داسې رازوړنده م وي ای ته ویلي کېږي مسترسله. نو دا رازوړنده ګیره د دې وینځل او چې کوم دی نو د دې مسه وغیره ضروري نه ده. البته خلال په دې کې مسنون دی لیکن وینځل ضروري نه دي. خو کومه ګیره چې د مخ پورې نښتې ده یا نرۍ رنګې ده نو هغې کې به بیا دننه چې کوم دی نو بشرې ته څرمنې ته اوبه به رسې. د دې نه بغیر چې کوم دی نه کېږي. دویمه خبره دا ده چې د اودس سره متعلق دا یو مسله ده. ما مخکې ویلي د دې بعضې خلکو دا نوکونه ډېر زیات لوی وي. ګورئ دا نوک نه دی دی چې کله لوی شي نو دی داسې راوړي نو د ګوتې دا څه حصه پټه کړي. اوس چې کله په دې ګوته کې داسې چې کوم دی نو ګن وغیره میل کوچیل ونښتو نو دننه اوبه نه رسي نو ستا نه غسل کېږي نه اودس کېږي. دا نوکونه د دې وجې نه شریعت ویلي چې دا نوکونه به وړې. اوس تا نوکونه داسې غټ پرېښي د زنانو د پاره ناروا دي او د نارینو د پاره.
نارینه پکې زنانه ښکاري خو د زنانو د پاره هم دا روانې دي نو دې کې دا نقصانم دی نو دکه شانتې دا لیکلي دي د دې کتاب کې وی اذا طال الظفر حتى غطى الانملا وجب قلمه ليصل الماء الى البشره چې کله نکونه اوږده شي او د ګوتې دا سرې پټ کړي وي نو د دې پرې کول د اودس نه مخکې واجب دي چې اوبه دې ځای ته ورسي ګوره په اودس کې په غسل کې خو ټول جسم لمدول کنه د ویښته برابر ځای به وچ نه پرېږدي نو دا خو د ویښته نه زیات ځای دی دا دې کې چې کم دی نو نښتې وي نو دا شانته چې کم دی د دې البته چې نکونه واړه دي او په دې ګوتې را پاسه راوړېدلې نه دي ګوتې پټه کړې نه ده نو که بیا پکې ګند منښتې وي او که بیا چې کم دی نو دغه وي نو بیا فرق نه کوي هغې ته چې کم دی نو ځکه چې هغه د نوک دننه ځای دی نو دننه اوبه رسول ضروري نه دي خو لیکن دا کومه ګوته چې ښکاري نو دې ځای ته خو اوبه رسول دي نو چې ستا نوک پرې راوړی نو بیا خو اوبه نه رسي که نه دا شان د خپو ګوتو به هم خیال ساتي د دې نه پس چې کم دی د اودس سنت موږ ذکر کوو ګورئ عزیزانو تاسو به مختلفو کتابونو کې او د علماو نه اورېدلي وي اودس کې چې کم دی 14 سنت دي خو ضروري نه ده چې ته را تعداد 14 یاد کې د دې نه کم او زیات چې کم دی علماو شمارلي دي نو د دې وجې دا کم کتاب زما مخې ته پروت دی دا زمونږ په لومبنۍ درجه کې پړاویږي الفقه الميسر او دې کې چې کم دی نو تقریبا 18 لیکلي دي هغه دا دی چې بعضې وخت کې د یو سنت نه 2 جوړ کړي دي نو اعضې پکې پرې کړي را پرې کړي دي یا پکې بعضې څیزونه داسې وي چې هغه ایته فکر نیتلی ده چا نو د ټولو لومبني څیز دا دی ګورې د اودس د شروع کېدو نه مخکې د اودس نیت که تا د اودس نیت نی کړي د غسل نیت تی نی کړي د تیمم نیت تی نی کړي نو که ستا ټول جسم د خورو ګنده شي تیمم نه دی شوی که ستا ټول جسم د اوبو لکه اوس مثال کې په باران دی که نه او د دې ځای نه ته روان شي او زی تر د خپله کوره پورې او صادر وغیره د نیم به سر نه د کوره پورې زی ته به د سر نه تر د خپو پورې لون شي خو لیکن تا خو نیت نه دی کړی که نه د غسل او غسل پتا باندې فرض دی نو غسل دی ونه شو او همدې باران کې ګرځه او د غسل نیت وکړه نو غسل به دې وشي په خبره ورسېلي چې سر نه خپو پورې اوبه بیږي بس غسل به دې وشي نو نیت سره ټول کار دی نو نیت د ټولو لومبني او نیت دا نه دی چې یو سړی د په خوله ووایي بس زړه کې چې کم دی نو چې دی کیني او لاس او خپې وینځي د ده نیت دا دی چې زه به اودس کومه یو عام لاس او خپې خلک وینځي یو اودسي نو د ده نیت دا دی چې زه اودس کومه د اودس بیا خپله طریقه نو لومبني سنت طریقه دا ده چې نیت دویم ورپسې دا دی چې بسم الله هر کار د بسم الله نه عزیزانو دا ځان سره خپل عادت واچوي هر کار د بسم الله نه زمونږ استازو او هغه به چې طالب والو وی ډنډه راکې نو وایي به ورته وي بسم الله نو چې طالب ته وی داسې لاس ته وي بسم الله اوس ما ته رایاد شي نو بیا احادیثو کې چې مونږ وی چې هر کار د بسم الله نه نو ما یو استاد چې کوم دی نو بالکل دا خبره سمه یاده کړې وه نو هر کار د بسم الله نه دا ته خپل عادت جوړ کړه بس بیا بسم الله سره چې کوم دی نو شروع کې نو دا اودس به هم د بسم الله سره 2 سنت شو دریم داری چې دا لاسونه نه دي تر د دې موټو پورې کلایانو پورې دا 3 پیری وینځل دا سنت طریقه ده دا لاس چې دي که نه دا ستا د پاکۍ آله ده په دې به ته دا نور لاس دا مخ خلا خپې دا ټول ارسه مږي او وینځې به نو چې اول دا پاکي دې ته آله وایي نو دا پاک 3 پیری وینځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې داسې به په ځمکه باندې لاس راښ کړل په ځمکه خاورو باندې ستاسو دې مشرانو ته خو یاد دي داري چې په خاورو باندې به موږ لوښي هم پاکوله په خاورو باندې به چې کوم دی او دا په حدیث شریف کې دي نن هغه خاورې لاړې روکې شولې څومره مرضونه شول دا صابون او شیمپوګانو دا خو چې کوم دی نو هسې بوی کوي خو نور پته نشته چې جوړ کړي د څه نه دي کیدای شي چې د غولو نه جوړ کړي په خبره ورسېلې لیکن هسې صرف بوی یې پکې اچولې خوشبو نور اصل پاکی چې راولي دا خوره راولي حدیث شریف کې دي وی سپی او پیشو چې لوښي جوټه کی نو دا به یو پیره په خوره خامخا وینځي
زمونږ استاجي محترم مولانا فضل محمد صاحب مشکات هغه شرح ما راوړې وه توضیحات اچا لیکلې ده. مولانا فضل محمد صاحب د هغه مشکات شرح کې لیکلي دي وی په دې خاوره کې یو قسم کیمیکل دی هغې ته نوشادر وی. دغه کیمیکل چې دي دا د دنیا هر قسمه جراثیم ختموي. که ته 1500 کرته په صابون ووینځې جراثیم نه ختمیږي او چې په خاوره دې نه وینځلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به حدیث شریف کې په ځمکه به داسې لاس راښکل داسې به ومږل نو دا دې سره پاک شي. نو لاس پاکول. څلورم نمبر دا دی چې بیا په خوله کې اوبه اچول 3 پیرې کم از کم، چې دا چې کم دی نو 1 پیره دي کم از کم 1 پیره او زیات نه زیات 3 پیرې. نو 3 پیرې چې کم دی نو اوبه اچول. او دې سره سره 5م نمبر سنت دا دی چې مسواک کول. ګورئ عزیزانو مسواک چې دی د دې ډېر زیات فضیلتونه دي. دا یو وړوکې غونډه کې ډکې سړي ته ښکاري خو د دې ډېر زیات فضیلتونه دي. تاسو به لیدلي اکثر جوماتونو کې داسې یو بینر راځوړن دي په هغې باندې چې کوم دی د مسواک فضایل او فواید لیکلي. ډېر شي دي علماو 70 فواید لیکلي دي کتابونه په فواید مسواک شته خو د ټولو نه غټه فایدې درته ښیم چې په حدیث کې راغلی ده. حدیث شریف دی وی السواک مطهرة للفم. دا مسواک چې دی که نه دا د خولې پاکي ده. که تا هر څومره ټوپیس یا بل سیز مګلي که نه لږ ساعت پس د خولې نه بیا بوینځي. ټوپیس کې هم دغه شی دی کوم چې ما د صابون درته ووایي خوشبویه پکې اچولې نور پته نشته چې څه نه جوړ کړی دی. خو دا مسواک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکي ګرځولې ده او د الله شان دی که نه. تا ته به پخپله پته لګي ته مسواک وکړه پخپله به تا ته پته لګي تا ته به د خپله خوله پخپله خوند درکوي. یو خو داسې که نه چې بې حسه سړي بې حسه نو خود لوی مرتبه او د مقام سړي وي غټ سړي او د خولې نه به اسخاب وینځي. دا نسواریان او دا سیګریټیان دی ته ویمه چې دا مسواک کوي د خولو نه به مو بوینځي پته نشته چې بیبیانو سره مو څه حالي. دا چې کوم دی نو په خوله پاکه ساتئ. عایشه رضی الله تعالی عنها مور بیبي فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کور ته راغی د ټولو لومبني سیز به د هغه مسواک لومبني سیز مسواک. د شپې د کېدو سر را پاسېدو روټۍ نه پس او دس دې ټولو سیزونو کې چې کوم دی نو مسواک دا سنت دي. او دې مسواک سره چې اودس وشي 70 ګنا افضل دی هغه مونځ 70 ګنا. او دویم فضیلت چې کوم دی نو په دغه حدیث کې دی وي مرضات للرب دا د رب رضا ده. ښکاري تا ته دا شي خو په دې رب راضي کېږي رب پې خوشحالېږي رب چې دا ته په دې خوله کې ومږې نو رب پې خوشحالېږي. نور څه وی دا څومره منډې تړي دا باران کې اوس تاسو راغلي یې مانځله دا څه لپاره راغلی د رب د رضا لپاره راغلی که نه نو په دې څیز باندې رب راضي کېږي په دې رب راضي کېږي. نو دا مسواک کول چې کوم دی نو ضروري دي. خپل بچي په مسواک عادت کې خپل بچي موږ به لیدل زموږ د استادانو واړه بچي به دا ټیم ماسخوتن به وده کېدل اول به راغلل مسواک به وکړو بیا به چې کوم دی نو لاړل خوب ته وتلل. نو دا نو لہذا مسواک کول دا چې کوم دی نو دی. بیا د هغې نه پس ما د خپل استاد محترم نه اورېدلي وی دا مسواک نه دی مسواک دا چې سړی داسې په دې ژبه د پاسه په دې ژبه د پاسه نو دې سره د انسان الرجي ختمیږي. دا د زکام او دا نزلې د الرجي ني هغه وی زما ډېره سخته الرجي به وه وی دا بیا ما ته خپل استاذ ښودلي دا طریقه. دا حدیث شریف کې راغلی دي صحابي فرمایي وي نبی علیه السلام به او مسواک کولو که نه ورسره به کخ کول لکه داسې به کولې داسې دا به نبی علیه السلام به لکه ښه پوره ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر نفیس او پرشتو به ورسره خبرې کولې. نبی علیه الصلاة والسلام په ټوله زندګۍ کې داسې سیز خوړلی نه چې د هغې نه بوی بتلو. پیاز به نه خوړل اوږه به نه خوړله دا مولې دا ټول سیزونه د بوی والا سیز به نبی علیه السلام نه خوړلو. نو دا موږ ته اجازت راکړی دی خو مسواک به ورپسې کې. دا شان ورپسې سنت چې کوم دی داسې ورپسې سنت دی بیا 3 پیرې پوزه کې اوبه اچول پوزه کې 3 پیرې اوبه اچول. حدیث کې 2 الفاظ راغلي دي استنشاق استنثار.
استنشاق ویل کیږي دا اوبه چې په دې پوزه کې داسې چې کم دی نو بره راخ کې دې ته استنشاق وایي او استنثار ویل کیږي چې دا پوزه سون کې ګوره د دواړو خبرو به خیال ساتئ بعضې خلک داسې هسې ځان خلاصوي خولې وازه په وازه یې داسې کړي یې دا څه شی شو او پوزه کې به داسې کوي دا نه دی دا طریقه نه ده یعنی دا نه چې اودس نه کېږي اودس دې وشول اودس کې خو څلور فرض دي خو سنت طریقه خو دا نه ده که نه سنت طریقه په اوبو کې دا ده اوبې نه دي وروړې اوبو کې دا ده چې خوله کې واچوې نو داسې دې کې بشړکار دې مزمزي لفظ راغلی دی مزمزه ویل کېږي مزمزه یمزمزو مزمزتن پانی کو منہ میں حرکت دینا اوبو ته په خوله کې حرکت ورکول دې ته ویل کېږي او استنشاق او استنثار استنشاق پوزه کې بره اوبه ووځه استنثار پوزه ورپسې راسون کا دا دوه الفاظ په حدیث کې راغلي دي په حدیث کې راغلي دي استنثار کوه استنشاق کوه دینه پس بیا چې کم دینو دا دی چې هر اندام چې د اودس وینځي نو درې پیرې وینځل سنت طریقه ده لاس وینځي مخ وینځي درې پیرې سنت طریقه ده د ټول سر مسا مخکې درس کې تیر شوي فرض مسا نو هغه خو څلورمه حصه وه اوس د ټول سر څلورمه حصه وه ګوره څلورمه حصه نه دا سر نه دی دا څلور حصې دی داسې یو حصه ده داسې یو حصه ده داسې یو حصه ده داسې یو حصه ده که مثال کې تا چې کوم دی داسې لاس کېښودلو مسو شو که داسې لاس کېښودلو مسو شوله که داسې لاس کېښودلو داسې مسو شو که داسې لاس چې کوم دی نو یعنی دا بعضې خلک داسې بس صرف داسې بوزي نو هم څلورمه حصه کې راغله خو سنت څه دي د ټول سر مسه ټول سر داسې مکمل ټول سر د سر مسه دا چې کوم دی نو یو پیرا دا سنت دی ورسره د غوږونو مسه دا سنت طریقه ده د غوږونو مسه دا ده لاس دوباره لمدول ضروري نه دي دا د سر ایسه ده بس اثر دی چې په کوم لاس باندې کړی هم اکه دا ګوته چې ده دا یو ګوته دا په دې کې دننه او دا یوه چې ده دا پرې بار نه داسې دا د سر مسه د غوږونو مسه او د سټ په مسه کې اختلاف راغلی دی علماء د مستحباتو نه ذکر کړی ده مسنون نه ده البته بعضې علماء پکې لږه سختی کړي د سټ په دې مسه کې به دا لاس راښکې نه دا سټ مسه چې ده که نه بس همدغه لاس به ور دوباره لمدم نه بس هماغه چې سر مسه او غوږ مسه دی وکړه دا لاس داسې صرف کېده داسې او داسې بس دا بعضې خلک یې داسې راښکي داسې دا طریقه نه ده طریقه نه ده دا بعضې علماو دې ته بدعت ویلی دی دې وجې نه بس داسې کېدی داسې بس دغه شانتې د ګوتو خلال د لاس ګوتې خود آسان دي داسې به کې او داسې به کې په جمي کې ګوره دا ډېر ضروري دی جمي کې دا اعضا خشک شي دا ځایونه نه دي دا ځایونه دا اوچي پاتې کېږي چې دا داسې راخ کې نو بیا به ټیک شي نو د ګوتو خلال د ګیرې خلال اما تاسو ته اوس مخکې هم وي ګڼه ګیره ده نو خلال چې کوم دی بیا ضروري دی رنګې ګیره ده لکه زما ګیره رنګې ګیره ده یا وړه ګیره ده انخطې ده بره نو هغه به بیا چې کوم دی نو پوره لمدې دا شانتې چې کوم دی نو پی در پی بکې پی در پی معنی دا ده پر لپسې چې یو عضدې لا اوچې ویني بل به وینځي اوس بعضې وخت کې چې کوم دی نو داسې وي دلته کې خو اکثر زمونږ چې کوم دی نو موږ دلته په مانځو درېږو دغه ځای دوه کسان ناست یو دس کوي موږ څلور رکعته مونځ وکړو هغې خپلې خبرې هم کوي پته نشته چې دی لکه د اودس به یې څه حالي او بعضې کسان مې په دې جمي کې ولیدله په دې جمي کې چې داسې کار یې کولو مخې وینځلو تولیې بیا راواغېستله مخې وچ کړو بیا د هغې نه پس لاس وینځلو بیا لاس وچ کړله بیا یې خپې وینځلې علماو ذکر کړي پی در پی معنی دا ده چې مخکینی عضله اوچې ویني بل به وینځي مخکینی عضو ته په خپله وچې دا خو چې کوم دی داسې طریقه نه ده ټول اودس وکړه بیا وروستو چې کوم دی نو ځان پوره وچ کړې که نه
نو دا پیدر په او ترتیب سره وکړي. ترتیب داري چې کم یو عضو دا څنګه چې مونږ وی چې اول دی یعنی چې کم دینو مخ دی، بیا لاس دی، بیا سر مسه ده او بیا خپې دي. بیا اخر کې چې کم دینو خپې د خپو کې خلال، خپو کې چې کم دینو خلال د ګوتو کې به هغه هم کې نو دا ګوته نه دا کچه ګوته چې دا پکې چې کم دینو داسې دا دیجه کې دی ګوتو کې داسې وي نو دې سره خلال وشي. نو دا خلال دا به چې کم دینو کې په اودس کې په مینس کې پخوا به مونږ چې ماشومانو دا مشران کې دي شي چې اوس هم وي آمنت بالله به پرې خپو وي او اشهد ان لا اله الا الله به پرې مخ وي، اشهد ان محمد رسول الله به پرې لاس وي. دا لکه الفاظ صحیح دي خو دا په حدیثو کې چې کوم دینو راغلي نه دي. صدا سه نه چې دغه ګناه شته، ګناه نشته. په هغې سره به چې کوم دینو زه کله کله سوچ کوم دوی ته به چې کوم دینو دا آمنت بالله هم یاد ورڅه به ورته یادو. خو بهرحال په اودس کې دعا چې ده د اودس په مینځ کې دعا په حدیث کې راغلی ده اللهم اغفر لي ذنبي، وای اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا دومره بهترین دعا ده چې دا دعا دی الله قبول که کنه نو د دنیا پریشانی دی ختم شوی. اللهم اغفر لي ذنبي، یا الله زما ګناهونه معاف کړي، ګناهګار یو او سم ګناهګار یو. ووسع لي في داري، یا الله زما په کور کې فراخي راولې. نن زموږ په کورونو کې تنګي ده، کانال کانال کورونه دي او تنګ دي را باندې. په کور کې د دنیا شي پریشانی دي، دا تنګي ده. په کور کې فراخي وبارک لي في رزقي، او په رزق کې مې برکت راولې. که دا درې کارونه وشول د دنیا ټولې پریشانی ختم شو کنه. او اللهم اجعلني من التوابین، یا الله ما د توبګارو نه کې توبګار سړی د الله خوښي چې بار کار توبه وباسي چې کلم تیره ګناه وشي. واجعلني من المتطهرین، او یا الله ما د پاکو نه کې پاک او پاکم د الله خوښي. څونه بهترینه دعا ده. او د اودس نه پس دعا چې ده په هغې کې دومره پورې چې کم دی نو علماو ذکر کړي دي. بعضې خلک ورسره داسې ګوته اوچتوي، دا ګوته اوچتول ورسره نشته، علماو ذکر کړي دا بدعت دی. البته اسمان ته کتل بره هغه چې کم دی نو شته. او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا دعا ده. نو دا دعاګانې دي. په دې کې یو څو مستحبات دي. یو دا دی چې په پاک ځای کې ناستل، په اوچت ځای کې ناستل، قبلې ته مخ کول. خو ضروري نه چې اوس چې کوم دی اوس دا زمونږ د وضوخانه ده نو دې کې به یو سړي چې کوم دی قبلې ته مخ راځي او د بل بشا راځي. نو دا نه چې ټول د په هغه طرف په لین ولاړي چې ودرېږي قبلې ته مخ کو. دا یو مستحب عمل دی. نو که مکمل ملاویږي ټیک ده، او که نه ملاویږي بس بیا به رش نه جوړې. او دغه شانتې خبرې نه کول. ګوره په خبرو سره چې کم دی نو مکروه کېږي اودس. دلته زمونږ چې کم دی نو خبرې چې شروع شي که نه نو دا بس ماشاءالله دا څو کسان دي زړه مې وایي چې اوس یې نوم معلومه خو ښه خبره نه ده بس پرېږدی. نو دا چې خبرې شروع کي نو مونږ دلته مونځ ختم کو د دې خبرې نه ختمېږي چې وته نشته چې وایي څه. دا بعضې خلک داسې کړتن پیدا شوي دي. دا هلکه زر زر اودس وکړه چې مونځ ولاړ دی راشه ته څه لپاره راغلی. دا جمع سره مونځ 25 ګونه او 20 ګونه دی. او هلته بیا چې درنه مونځ شو ځان لیکې هغه یو. نو په دنیا کې خو مړه چې کم دی نو یو ځای کې 1 روپۍ ملاویږي، بل ځای کې 2. نو په هغه 2 باندې سر ماتی، خو لین کې هغه د 2 هغې کې ودرېږي. او دلته 25 ګونه چې کم دی نو هغه پرېږدي. خو ته پته نشته چې څه کړتې به تا ستایي. نو د دې خبرو اترو سره داسې په ناپاک ځای کې ناستل، په داسې ځای چې کم دی چې هغې نه سړي ته داري کېږي، دې سره چې کم دی نو کراحت راځي. بهرحال دا چې کم دی نو سنت د اودسو او چې کم دی نو څه ورسره مستحباتو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.